امام غزالی رحمه الله لیکي ولید بن عبدالملک دا د وخت امیر المؤمنین دی. دا خپل پیردار ته وایي چې پر دې دروازه باندې ودرېږه، زما لږ طبیعت نن سم نه دی، داسې یو څوک ګوره چې راسي زما سره مجلس وکړي. دا د وخت بادشاه دی، د وخت باچا او صدر دی. پیردار یې درولی دی، پر دروازه باندې ولاړ دی. یو سړی تیریږي، هغه پیردار نه و پیژندوی چې دا حضرت عطا بن رباح رحمه الله نه و پیژندوی، غټ عالم دی، غټ ولی دی. تی سړی ودرېږي، چې ودرېدی وای امیر المؤمنین دی غواړي، دا خلیفه دی غواړي، د هغه امر پر تا واجب دی، اطاعت به کوي، راځه. سر را روان شو، چې رالی په مجلس کې ولید بن عبدالملک هم ناست دی او حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله هم ناست دی. د علماو هم عجیب کارونه وي کنه، چې ورته رالی دلته ورته وایي السلام علیک یا ولید ابن عبدالملک، سلام یې ورته وایي ای ولید بن عبدالملک، په نامه باندې ورته ووایي. هغه باچا ته هغه صدر ته دومره خشم ورغلی، وا خپل پیردار ته وایي خشکه یې شروع که خشم و غصه چې پر تا دې سړی ودرېږي، دغه دې راوستی، زه دې غوماول یو څه مجلس به راسره وکړي، یو نوی به راته وکړي، خبرې به راسره وکړي، تا دا سړی راوستی، دا دې څنګه سړی راوستی؟ پر ما باندې هغه نوم نه دی پیرزو چې امیر المؤمنین یې راته ویلی وای، ولید بن عبدالملک په نامه یې راته وویل. پیردار معذرت وغوښتی، ورته وایي صاحب بل سړی تیر سوی نه دی، که تیر سوی وای بل به مې راوستلی وای، نو دا سړی روانو تاول چې دلته یو سړی تیریږي راوی ګرځوه، ما راوګرځوئ. ولید بن عبدالملک حضرت عطا بن رباح رحمه الله ته وایي کښېنه، مخامخ یې کښېنوئ، خبرې چې ورسره شروع کړي، اوله خبره د عطا در خوله دا راوځي، ورته وایي ولیده، هغه ورته وایي ها، ورته وایي په جهنم کې یوه شیله ده، هب هب یې نوم دی، په هغه کې الله داسې ظالمان مالدار، داسې ظالمان حکمرانان، داسې ظالمان باچهان الله اچي سوځي لکه ته. دا حق وینا ده، دا سپینه وینا ده، خو هر څوک دا خبرې نشي کولی چې مخامخ دې چاته داسې وایي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي افضل الجهاد کلمة الحق عند السلطان الجائر، غوره و بهترین جهاد هم دا دی چې ظالم حکمران ته سړی مخامخ حق کلمه ووایي، دا غوره جهاد دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین جهاد دی. چې کله دا خبر ورته وکړه چې حب شیله کې الله هم داسې حکمرانان ظالمان، هم داسې باچهان ظالمان، هم داسې غنیان مالدار ظالمان، دا الله په دې حب شیله کې غورځي. د ولید بن عبدالملک د خولې نه یو چغه ووته، بیهوشه سو په هغه مجلس کې. دا د هغه زمانې خلک وګورئ، اوس خو چې ظالم ته ظالم ووایه، درته اول خو درته خشمیږي، بیا پر هغه دلیل در سره وایي، وایي ولې ظالم یې، خپل ظلم نه پیژني. بیهوشه سو
چې بیهوشه سو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله و حضرت عطا بن رباح رحمه الله ته وایي عطا غور ته وایي ها وایي قاتلت امیر المؤمنین امیر المؤمنین دی مړ کړي قتلت امیر المؤمنین امیر المؤمنین دی مړ کړي دا دې څنګه خبر ورته کا بیهوشه پروت دی د در دې لاس داسې ونیوي حضرت عمر بن عبدالعزیز د دې څنګلې داسې ونیوي داسې وښوراوي ټینګ 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 ورته په الله قسم چې هم دا خبره ما وکړه دا رښتیا ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده چې د ظالمانو دپاره په جهنم کې حب حب شیله الله جوړه کړې دا زما خبره صفا ده سپینه ده د پیغمبر علیه السلام د خولې مې درته وکړه حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله فرمایي یو کال وروسته مې لا دا ځای خوښېدی چې د نیولې عمر بن عبدالعزیز د دنیا د صحابه کرامو څخه وروسته عادل انسان دی او یو کال دومره ټینګ ونیوم عطا بن رباح رحمه الله یو کال وروسته مې لا دا لاس خوږېدی چې زه ده وښورولم چې پوه یې کړم تنبیه یې راکړه چې ګوره پام کوه د ظالمانو مرسته ونه کې د ظالم کومک و تعاون ونه کې د هغه سره مینه ونه کې سر کې د حدیث هغه سړی ذکر و چې د الله ورسره مینه وه هغه چې د سائل حاجت یې پوره کړی و په پای کې د حدیث بیا هغه سړی ذکر دی غنی ظلوم پیغمبر علیه السلام وایي چې باچا وي ظالم وي حکمران وي ظالم وي مالدار وي ظالم وي دا بیا و الله ته ډېر مبغوض دی د الله ناخوښه دی د ظلم نه ځان ساتل